د دې نه بعد به نښې ذکر کوو موږ سره وخت لږ دی هسې هم د جمعې شپه ده څه خیال دی دا درې نښې یو ځای راغلي دي حدیثو کې نو درې ونه به یو ځای ذکر کړو یوه نښه دا ده چې د حکومت خاص خلک او د هغوی پولسان او د هغوی خیال ساتلو والا یا د هغوی په مرسته کې ظلم کوونکي به ډېر شي دویمه نښه رشوتونه بیع الحکم ورته وایي یو منصب ته به سړی نشي رسېدی نو رشوت به ورکړي هغه ځي ته به ورسي او دریم قرآن بس خلک به دې ته ګوري چې د چا اواز پکې خوږ دی خو دې ته به نه ګوري چې پوهېږي که نه پوهېږي خو زموږ وایي داسې مولا په کار دی چې اواز یې صحیح اواز یې خوږي دا درې د قیامت علامات دي سبحان الله دا درې ونه راښکاره شوي د عابس الغفاري رضی الله عنه روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بادروا بالموت سته شپږ کارونه ذکر کړي دي چې د مرګ نه مخکې دا کارونه به راځي او یو حدیث کې راځي چې زه په تاسو باندې د دې نه یېرېږم امارة السفها د دې به خپل ځای کې تفصیل لا شي قمقلان به امیران شي قمقلانو ته به منصبونه میلاو شي په معاشره کې چې کوم عقل خلک یې هغه به څه شي هغه مشران شي هغه امیران شي هغوی ته به منصبونه میلاو شي حالانکه په مجلس کې په بیټک کې بوله د خبرې کولو چل نه ورځي سبا له چې ګورې به د علاقې او د صوبې او د قوم او مشر به دا نښه په خپل ځای کې تفصیل بیانو وکثرة الشرط شورت جمع د شورتي ده جمع د څه ده شورتي لکه موږ چې ورته پولیس وایو د دې څه مطلب دی مطلب د دې دا دی چې د باچایانو په دروازه باندې به چوکیداران او پولیسان دا به څه شي دا به ډېر شي نه که څوک چېرته خپله یو مسله یو فیصله باچا له وړه غواړي مشرانو له وړه غواړي ظلم ورسره شوی دی نو ده ته به لار نه میلاویږي هغه ته د رسېدو دا مطلب یې دی د حکومت چوکیداران به دومره شي د باچا د وزیر سره دغه به ګارډ چې ورته وایي سیکورټي او دا شرطه دا به ورسره دومره ډېره شي چې ته به بیا هغه ته رسېدی نه شي خپله مسله به ورته بیانولی نه شي او یا دلته دا مطلب دی چې بیا به دوی د باچا په مرسته کې دې ته نه ګوري خو چې د چا سره یې ظلم وکړو کوي به دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده دویمه وبیع الحکم بیع الحکم به راوځي دې څه مطلب د بیع الحکم علماو د دې وضاحت داسې کړی دی چې یو سړی به یو منصب ته نشي رسېدی منصب ته رسېده محنت غواړي قابلیت غواړي نو دی به رشوت ورکړي ځان به هغه منصب ته ورسوي دا نښه تاسو لیدلې ده که نه ده سبحان الله دا حدیثونه سړی واوري سړی وایي بس زموږ د زمانې خبر روانه منصب ته به نشي رسېدی پیسې به ورکړي نو هغه منصب ته به ورسي نو چې په پیسو باندې دې منصب ته ورسي دی به د دې منصب حقداري نه دی حقدار دی به حق ادا کړي نشي ادا کولی واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم دې تفصیل به خپل ځای کې راځي چې او بلکې دا خو موږ سره تفصیل مخکې تیر شو چې وینه د مسلمانانو به ارزانه شي څه مطلب دی وینه د مسلمانانو به ارزانه شي خلک به یو بل وجني او دې تفصیل مخکې تیر شوی د دې علامي تفصیل ما مخکې کړی رشتې به پرې کړی شي د دې تفصیل را روان دی انشاءالله ونشوا يتخذون القرآن مزامير او د قرآن نه به خلک نغمې جوړې کړي
يقدمونه يغنيهم. سبحان الله. ویو امام به د دې دپاره مخکې کوي چې قرآن په ښایسته نغمه کې وایي لیس بافقههم فی الدین ولا بعلمهم. د دې دپاره به یې نه مخکې کړی چې پوهه ډېر دی یا علم ورسره ډېر دی، خو ولې مخکې کړی دی؟ اواز یې خوږ دی. امام احمد بن حنبل، امام طبراني دا حدیث راوړی. د نور وضاحت خو شو چې د بچیانو چوکیداران به ډېر شي، په دروازو باندې به څوکۍ والا ډېر شي، خیال ساتلو والا به ډېر شي. دویم پیسې ورکول او منصب ته ځان رسول دا به عام شي. او دریم په جومات کې به یو سړی امام کوي په څه باندې؟ په اواز باندې. زموږ د جوماتونو کې چې دا کوم قاریان دي اکثر دا خبره زه علی بصیره کوم، ګورای سې نه کوم، ښه بدګماني نه ده او زموږ تجربه ده. ورب الکعبه ډېر پکې د عقیدې نه خبر هم نه دي چې عقیده څه ته وایي. نورې مسلې نه وایم، نورې خو لا ډېرې غټې دي. د عقیدې نه نه خبر، د عقیدې نه. عقیده بنیادي مسله ده. پاتې له ده چې د نورې مسلې د مانځه او د زکات او د حج او د روژې دا خو ډېرې غټې خبرې دي. هلکه نو تاسو به دی ولې امام کړی؟ وایي دی په دې امام کړی دی چې اواز یې ښایسته دی. بس دغې دپاره جوماتونه خالي شوي، نږدې جومات ته پای کې څوک لمونځ نه کوي، لرې جومات ته روان دي. د څه دپاره؟ اواز ښایسته دی. دا د قیامت په علاماتو کې علامه ده. قرآن چې اواز ښایسته وي دا سړی په دین باندې پوهه خو ډېر خوند کوي. خو چې یو سړی دغه مقصد وګرځي چې زموږ داسې مولا په کار دی چې اواز یې صرف خوږ وي، دا خو زیاتی شو. بلکې داسې عالم وګورو چې د دین په مسلو باندې پوهوي. سبا له به دی دلته خطبې کوي، دلته به درسونه کوي، دلته به بیانونه کوي. صحیح ده ستاسو دا قاري صاحب اواز ډېر خوږ دی، خو په دین باندې نه دی پوه، نو ده سره موږ څه وکړو؟ څه فایدې شته؟ هیڅ فایدې نشته. نو قیامت په علاماتو کې یو علامه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ذکر کړې ده چې خلک به بیا په دې پسې ګرځي چې د چا اواز خوږ دی، دې ته به نه ګوري چې د چا سره علم ډېر دی او څوک په دین باندې ډېر پوهېږي. نن چې ما کومې علامې بیان کړي چا لیکلي پوره؟ تا لیکلي؟ بد ګاونډیتوب، فحش کارونه او ویناګانې به عام شي، تجارت به عام شي، تر دې چې زنانه به هم کوي، د دروغو ګوایانې به عامې شي، رښتینې ګوایان یا حق ګوایانې به پټوي. د حکومت نه کثرت الشرط، حکومت ساتونکي چې د حکومت کوم چوکیداران دي د بچیانو په دروازه باندې څوکۍ والا او د هغوی سره چې کوم پولیس یې هغه به ډېر شي، عام به شي. رشوت د منصب دپاره به عام شي. اخرنی دې ته به ګوري چې اواز د چا ښایسته دی، دې ته به څوک نه ګوري چې علم د چا سره شتي او د چا سره نشتي. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله باقي علامات به پر روان درس کې ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.